دی چې تپوس به وکړو یا زموږ یو خدای دی او تاسو یسته یا چې څنګه خپلې خویندې دي داسې موږ ته هم خویندې ویسته یا وروره موږ انصاف غواړو یو الله دی او تاسو یسته موږ انصاف غواړو د حکومت نه انصاف غواړو یا وروره دی چې تپوس به وکړو یا زموږ یو خدای دی او تاسو یسته یا چې څنګه خپلې خویندې دي داسې موږ ته هم خویندې ویسته یا وروره موږ انصاف غواړو یو الله دی او تاسو یسته موږ انصاف غواړو د حکومت نه انصاف غواړو یا وروره زه ایسیچو صاحب ته خصوصي د مندني چې دا د خپله قبله درسته کړي پرون مې د زنې نه نیولې ټیکار صحیح و کتونکو ستاسو ورور داود شاه یو ځلې بیا په ضلع چارسدہ تحصیلي تنګي اجون کلي کې موجود یم پرون به په سوشل میډیا تاسو د عبدالرحمن نومې یو هلک و چې 15 کلن ځوان و او په ډېر بې دردۍ سره وژلی شوی و د هغوی دغه پوسټ په تاسو کتلی و نن د عبدالرحمن کلي ته راغلی یم د عبدالرحمن په پوسټ باندې لیکلی شوي چې جیدادي تنازع باندې هغه وفات شوی دی هغه وژلی شوی دی خو چونکې دلته کم حقیقت چې دی هغه هم زه دغه کتونکو ته ورښیم چې حقیقت څه دی او څومره ظلم شوی دی د ظلم انتها شوې ده ویلی کېږي ده چې د عبدالرحمن 15 خویندې دي په 15 خویندو کې د هغه 4 خویندې واده دي او یو خور ده په کور چې هغه هم معذوره ده او دغه شان د عبدالرحمن مور پلار چې کوم دي هغه هم وفات شوي دي کم جابر کم ظالم چې دغه قدم چوت کړی دی یقینا کو د عبدالرحمن د سر سوری وی د هغه پسې په شا څوک وی نو هغه به دغه لاس نه چوتولی خو راځو به موږ سره د کلي دغه مشران ولاړ دي د هغوی نه به هم د تېرې واقعې په حوالې سره پوښتنې کوو چې هلکه تاسو صبر وکړئ یو خبره به وشي اوس زما دې په الله قسم چې د خپلو بچو نه پې زیات خفه یم مشره دا واقعه د څه د وجې رامخې ته شوه دا واقعه داسې و چې د پلار او مور یو 3 کاله وړاندې وفات شو دواړه نږدې نږدې 20 دن کې دا ځان له پاتې شه بیا د غریب د کوټې یا د واده یا د دغه طاقت هم نه کېده خو لکه داسې ډېرو خلکو دا هم دردي کړه چې د واده وشي او بچی نوي پیدا شي بیا د دې داسې جایداد و چې هغه مطلب وراثت کې د پسې هم راغی غي پسې هم راغی بیا دغه خبرې به هم زه تاسو ته دا ویم چې داسې مختلف تو مې راته پرون دا کومه خبره چې وه دا د دوی د مرګ د کولو خبره نه وه داسې انتهایي ظلم وشو بل په یو لاس هم مړ نه شو په 4-5 لاسو دا مړ شو ځکه چې په کوداله والی شوی په خاخۍ والی شوی دا د ګاڼۍ مڼۍ خاخۍ خو د اوسپنې دغسې مطلب په چاکو والی شوی دی په دغه موږ د ټولې کورنۍ سره د دې مرګ نه وړاندې همدردي ورورولي یعنې زه تا ته دا ویم چې د دوی د چا څه یو نقصان قدر ته په دې کلي کې نه دی کړی خو په دې وخت کې چې دا کم ظلم د ده څخه شوی موږ د دې ظالمانو مکمل خلاف یو که د الله په نزد د قرآن په نزد ځکه چې موږ دا اواز یا دا ونه وایو چې یاره دا ظالم دی نو خدای پاک به موږ په ظالمانو کې حسابوي ظلم وشو کوپر وشو ناروا وشوله او خلکو زړونه دردېږي د خلکو زما دې په الله قسم وي که ما بچي پورې دومره جړلی وی لکه بس بل څه وه چې به نشتل کړي دي نو هغې په ګوته کې تا وهلی شي لرمې کو زو به کتونکو د عبدالرحمن چې کومې خویندې دي د هغوی به هم د حال پوښتنه کوو ګورو چې هغوی د خپلو چارواکو نه څه غوښتنه کوي یقینا چې چېرته هم خور وي او هغه پردي کور ته لاړی شي نو هغه خور په پردي کور کې ژوند د دغه رور په ډاډګیرنه باندې کوي چېره زما رور شته خو هغه خاوند ورته تیزه خبرې وکړي نو خاوند ته په دغه خبرو باندې هغه کلکه ولاړې چې زما رور شته د پوښتنې ځای مې شته نن 15 سرتوري چې کوم دي هغه شان سرتوري پاتې شو موږ سره اوسئ موږ به ورځو د عبدالرحمن دغه خویندو خواله هم کتونکو هغه بې اسرې تورسر لرالو چې یو اسره وه
هغه هم دغه ظالمانو د دوی وشو کوله کتونکو کور ته رادننه شوم ومې کته چې کنډرې وې د کنډرو سره ښکته کرش او سریا هم پرته وه وایي چې عبدالرحمن ښځه کړې وه او دغه کرش او سریا یې راوړې وه چې زه پې ځان له کوټه آبادوم او واده کوم ظالمه جابره دا خو نور څوک نه و د تره د لور مثال د خوري دا تا د عبدالرحمن خویندې نه خپلې خویندې سرتورې کړې ته به د خدای نه ښه د ورځ وینې راځو د هغه خویندو نه هم یو څو پوښتنې کوو چې هغوی څه وایي په دې حوالې سره خو وروسته ستاسو په غم کې موږ تاسو سره پوره شریک یو د عبدالرحمن په نیمګړتیا باندې څومره غم در ورسېدو موږ ته په ډېر غم راورسېدو موږ 5 خویندې زموږ یو ورور و 5 کې موږ 4 واده یې د یوه کمزورې خور زموږ په کور ناسته ده زموږ ورور ګني ګاڼۍ له وړي و دوی له لمبر نه ورکاوه دوی بل چا له لمبر ورکړو ویل چې خیر دی ما ګني مات کړي ما نه ګني وچېږي ما له لمبر راکوي په دې منځ کې زما تره ورته نیولې او یعقوب او ایوب وواهو او ونسه اول یې په تسکور او په بیلچو او په تبرګو واهو بیا چې بېهوشه کړو بس بیا ایسته ونس راولګېدو تمانچه یې د کوره ویوړله رحمان یې په سر ویشتو بس د هغې سره ایسته وفات شو هغه هر څه ولیدل بس موږ انصاف غواړو موږ ته د خپل ورور انصاف میلاو شي موږ ته د وزیر اعلی رړې میلاو شي بس موږ انصاف غواړو موږ 5 سرتوري موږ په دې کانډرو کې دقسې پاتې شو زموږ دقه یو ورور نور مس هم نشته یو خدای هم شته او نور مس هم نشته زما یو ورور زما یو لالا او راله رئیسارې کو نومړی غټې واغو او بیا یې وله په سر تمانچه کېښوده او سر یې وله تالا والا کو او میرات تېغله وویل دا ځمکې تېغله وویل دا له سرو ټوټې تېلو د دوی څوک دی چې تپوس به یې وکړو یا زموږ یو خدای دی او تاسو یسته یې یا چې څنګه خپلې خویندې دي داسې موږ ته هم خویندې ویسته یې یا وروره موږ انصاف غواړو یو الله دی او تاسو یسته یې موږ انصاف غواړو د حکومت نه انصاف غواړو یارورا زما خاخې رور لی لاسونه مات کړه او داسې ظلم یې وکړو چې بیا یې وله په تمانچه سر ویشتو او قصپس یې کړو یارورا موږ نور هېڅ هم نه غواړو موږ انصاف غواړو موږ خپل چرمدار غواړو یارورا پانسي میلاو شي دا خبرې پکې ما نه هېرې وې په میرات یې مړ کړو پانسي دې ورته میلاو شي زموږ د تور سرونه به څه وشي بس دته دې موږ ته د حکومت د لارې پانسي میلاو شي د وزیر اعظم د لارې دې پانسي میلاو شي وای وروره خور یې راله ووالله دی میرات وله دا یوه خور مې هغه ته ناسته وه ویل دا مړه کوو چې دا میرات یې موږ ته پاتې شي د میرات دپاره یې مړ کړو د ځمکو دپاره یې مړ کړو 100 جربه ځمکه ده ویل چې دا موږ ته پاتې شي ویل واده شوې خویندې بیا څه وکړي داسې یې نه ویلې چې خر سیلاب رالو یروره کتونکو یقینا چې ډېر د افسوس نه ډک ځای دی ویل کېږي دا چې په کټ کې کومه خور ناسته ده د هغې خواته راځو چې دې هم د هغه د مرګ نه بعد بیا دا هم د تشدد ښکار شوې ده دغه ظالم ته زه ویم ظالمه ته لاړ شه په بل یو کس باندې لاس چوت کا چې دغه لاس ته هم دغسې ماتوي کو نه چې څنګه تا د عبدالرحمن لاس مات کړی دی دا تا ته بیا سرې ښکاره شوی دی عبدالرحمن ته مړ کو په کټ باندې ناسته ناجوړه خور دا یوازې د عبدالرحمن نه وه دا ستا هم وه دلته د ظالم سره سره زه تا ته بېغیرته هم ویمه بېغیرته هم یې چې تا په خپلې خور باندې هغه هم په بیمار خور باندې لاس وتو راځو دا څومره واقعه تېره شوې ده دا د دې خور د
د سترګو د وړاندې تېره شوې ده او د دې سره بیا کوم ظلم شوی دی هغې پوښتنه خو کوي. خورې ته په دغه ټیم باندې موجوده وې؟ دا هلته ورغلم او کرسټالي راوړه او کرش یې واړول زم پټي ته چې راستون شو دوی ورته راټول شوي وې وغو او وې وغو داسې وغو ما نه شو خلاصولی او هېڅوک هم خواله نه ورتله او بیا یې په اخره په تمانچه باندې ویشتو بېهوشه کړو لاس یې وله خیمات کړو نو هغه به په څه وال کړی ما دل جاړه ورته ویل ویم شیندودل او مال یې ملا ترې راکړلې دواړو وایي دواړو لا ترې راکړې لکه د مرغۍ وچورلېدمه وایي خدایه وایي دا یې موږ سره څه وکړه چې رانه نیت تېرو ما دا خور به څه کوي موږ خو به خپلو کورونو ته لاړو دا خور به مې څه کوي موږ انصاف غواړو موږ انصاف وکړئ دې خور مې تور اختر ورته سپین کړی یارو. یقینا چې دلته خو دغه واضحه ده چې تقریبا د عبدالرحمن کم قاتلان دي کوم میاشت بعد را خلاصېده یا هغوی ته لار میلاوېده نو اوس به تقریبا 15 ورځې بعد میلاو شي. عبدالرحمن چې کوم قاتلان دي د هغوی پیم دي هم شته دی هغوی هم شته دی اوټې شته دی را روان الیکشن دی همدغه خلک په دغه لپاره منډه وایي چې کوم د الیکشن دپاره ولاړ دي او د ووټ غوښتنه کوي. خو زه بیا هم د دغه سیاسي غړو نه دغه غوښتنه کوم دغه ته زه مطالبه کوم چې د داسې خلکو ملاتړ جوړ شي د هغه ظالمانو نه او یقینا چې زمونږ دغه ظالمان بیا دغه سیاسي غړي د هغوی په شا باندې لاس کیږدي او هغه نور هم معتبر شي. زه د اجون کلي دغه غیورو عوام ته هم دا میسج ورکوم چې څنګه په نورو کلو کې دغه شان خلکو ظلم کړی دی او هغه سبب یې موږ خپل مشر ګرځولی دی. د اجون کلي ټول کم غیور عوام دي هغوی ته زه دا ویم چې د دې زنانو تاسو غون کلی اسره جوړ شي د دوی ملاتړ جوړ شي. پاکستان کې خو عدلیه شته دی نه د پولیس چې کوم کار دی د هغوی د دغې پورې خپله ذمهواري ده چې ملزم نیول دي او عدالت ته پیش کول دي نور خو هغوی مخکې څه کولی نه شي د هغوی د دغه پورې کار دی. زما غږ چې کوم چارواکي اوري هغوی ته هم زه دغه ویم چې د دوی په حال باندې ورحمېږئ د چا چې څوک نه د هغوی یو رب وي یو هغه الله وي د دوی په حال باندې ورحمېږئ او د دوی سره زموږ چې کوم انویسټیګیشن آفیسرز دي هغوی ته هم زه دغه ریکویسټ کوم چې هېڅ قسم کنسیشن د دې ظالم سره په دغه انویسټیګیشن کې نه دی پکار. بلکل د پانسۍ تخت ته د رسولو قابل انسان دی. کتونکو نور پوښتنې د خویندو نه نشم کولی. زه د خپل تحصیل د خپلې ضلعې چې کوم وکلا دي کوم وکیلان دي د هغوی نه هم دغه غوښتنه کوم چې داسې ظالم تاله درځي منم چې تاله به له 100 پیسې وا درکوي خو د داسې خلکو د کیس د لړاوښنو نه کو تاسو انکار وکړئ نو شاید چې داسې تور سر ورته به انصاف هم میلاو شي او آینده لپاره به څوک داسې ظلم هم نه کوي څنګه چې نن په اجون کلي کې شوی دی.